دا یو ورور سوال کړی دی، زما زړه ته یو سوال راځي. اکثر وی ملګري یا ښځه خاوند یا پلار او بچی کله داسې دعا وکړي یاره وایي الله دې موږ ته د الله د یو بل مرګ نه ښایي. دعا دا ده موږ ته د الله د یو بل نو څه مطلب شو چې د یو بل مرګ نه ویني نو څه مطلب شو؟ یو وار خو دا چې دواړه همیشه ژوند دي، خو دا خو موږ منو نه، ځکه چې موږ وایو چې مرګ به راځي، نو بیا څه مطلب شو؟ دلته چا جواب راکړو بارک الله فیک، یعنی یا الله موږ دواړه یو ځای مړه کړه. دا مطلب شو که نه چې یا الله موږ دواړه یو ځای مړه کړه، ځکه چې زه نه ستا مرګ وینم نه به ته زما مرګ وینې، نو خو دواړه به یو ځای مرو. دا قسمه دعاګانې جایز دي او که نه؟ الجواب اولنی خبره ته زه دا وکړم، ګوره مؤمن له پکار دی چې په دې خبرو کې سوچونه نه کوي. صحیح ده زمونږ د یو انسان سره محبت وي، موږ دا نه غواړو چې د ده غم زه وینم، دا موږ نه غواړو. انسان فطرت دی، دې ته څوک بېدیني نشي ویلی، نه الله موږ په دې رانیسي، او دا محبت اچولی الله زمونږ په زړه کې جناب دې موږ ولې رانیسي. پلار، مور، بچی، ښځه، د ښځې لپاره خاوند، ملګری نږدې، استاد، مشر، نور داسې قدرمند په ژوند کې چې سړی چې رمانې د مرګ ونه لیدی. ځکه چې په دې کې ډېر سوچ نه دی پکار چې دا به څنګه مري او دی به زما په مخ کې مري او که زه به د ده په مخ کې مرم، ځکه چې د دې څه فایده نشته. هغه څه چې الله لیکلي دي هغه یې لیکلي دي، مشروب ته به دې کې شه چې زما او ستا اخره خاتمه به څنګه وي. دا د سوچ خبره ده. که ته د دنیا نه لاړې که نه او د دې ملګري نه مخکې شوې او د دې بچي نه او د دې ښځې نه او د دې رور نه او ته دینداره وې او الله درنه راضي او تا ګټلې، او دا ته چې پې مینې خپلوانو کې او ملګرو کې څوک دی او د هغه غم ته لیدنه غواړي او هغه غم راغی ستا په ژوند کې راضي وه. دا اوس موږ ناست یو که نه، دا یقیني ده چې موږ به یو طرف په د دې بل طرف دا غم ویني، دا یقیني ده. او څوک دی هغه الله ته پته ده. خو که چېرته دغه مخامخ سړی ده چې موږ نه غواړو چې د ده غم وینو او هغه زموږ نه مخکې شو او دیندار او الله ترې راضي و، نو د ده په دې تلو کې خیر و که شر؟ خیر و. او د دې ژوند نه لاړ ښایسته ژوند ته لاړ، د الله د نعمتونو طرف ته، د یو داسې رب طرف ته چې هغه ترې راضي دی، د ښه اوچتو مرتبو ته لاړ. نو په دې کې مصروفه کېده نه دي پکار. لکه تاسو ته ما یو پیر دا روایت ذکر کړی یم، کله چې رسول صلی الله علیه وسلم واورېدو چې ام حبیبه رضی الله عنها د رسول صلی وسلم بیبي، هغې سوال کو ام حبیبه وی یا الله زما دې خاوند له اوږد ژوند ورکړه او زما دې رور له اوږد ژوند ورکړه او زما دې پلار له اوږد ژوند ورکړه، د هغوی د ژوندونو لپاره یې دعاګانې کوو چې د دوی دا مرګ زه وینم. نو خاوند هم ګرانه رشته ده او قدرمنه، پلار، رور. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله واورېدو وی قد سألت الله لآجال مضروبه وأیام معدوده وارزاق مقسومه، ته د الله نه داسې څه مبارکې سوالونه کوي چې هغه تقسیم شوي، هغې فیصله شوې ده، هغې قصه ختمه شوې ده. که د دې په ځای ته الله ته سوال کړی چې یا الله د جهنم د عذاب نه مې وساته، د قبر د عذاب نه، کان خیرا و افضل، دا به دې نه وګورم. څومره ښایسته طریقې ورته وښوه. دا حدیث په صحیح مسلم کې دی. که زه دا وایم که نه چې مثال یا الله زما دې رور له اوږد ژوند ورکړه چې زما په مخ کې مړ نه شي، یو زه دا دعا کوم. او که زه بله دعا داسې وکړم چې یا الله زما دې رور له جنت ورکړه او ته ترې راضي شي او د ده اخره خاتمه په ایمان کې، کومه یو قیمتي ده.
د جنت ولا ورکړي ځکه چې که دا ستا د ورور ستا د ملګری ستا د خپل په دې دنیا کې یو څو کلونه تیر کړي ډېر لږ عمر او لاړ شي جنت ته څومره خوش قسمت او د دې زر کاله عمر شي او دی جهنمي څومره بدبخته دی پوه به شوې ها ضرور وي چې دا قسمه دعا غوښته څنګه دي نو ناروا نه دي دا مسله ده چې موږ له پکار چې هره خبره واضح کړو ناروا نه دي چې یا الله ما او پلانې یو ځای مړه کړه یو کس سوال کوي یا الله ما او پلانې یو ځای مړه کړه یا الله موږ ته د یو بل غم مه ښایه روا ده شړه ما ته وایي څنګه روا ده نو زه دا وایم چې دا کار ممکن دی که نه کیدی شي که نشي کیدی کیدی شي معنی د دې څه نه غواړي چې هغه نشي کیدی خیال دې دی که نه دویمه خبره ده په تقدیر باندې څه اعتراض کړی دی نو هېڅ نه دي ویلي نه یې په الله اعتراض کړی دی نه یې نوره څه ګډه وډه خبره کړې چې د شریعت خلاف ده یو خبره وکړي چې الله موږ ته د یو بل غم مه ښایه یا موږ یو ځای مړه کړه او دا کار کیدی شي او الله قادر دی په هر څه باندې نو دا سوال روا دی او دا قسمه سوالونه نه کول غوره دي خلاصه د مسلې دا شو روا دی نه کول غوره دي د دې په ځای نور ډېرې ښایسته دعاګانې دي چې هغه انسان وغواړي د الله نه نو الله به ډېر څه د هغې په ځای ورکړي